بسم الله الرحمن الرحیم. دا مونږ سره د هغه تیر کلاس دویمه برخه ده. که تاسو چا هغه تیر کلاس نه وي کتلی نو د دې کلاس پسې چې مونږ د دې نه مخکې کوم کلاس اپلوډ کړی دی هغه اول وګورئ او بیا راشئ دا وګورئ. صحیح ده؟ هیلو، د هیلو مطلب دی سلام. صحیح ده؟ هیلو سلام. بیا دی ګډ بای، خدا حافظ. مونږ وایو که نه چې د الله پامان. ګډ بای. پلیز مهربانی ته وایي. صحیح ده؟ پلیز مهربانی. تھینک یو مننه. تھینک یو مننه. یس هاو. مونږ وایو که نه چې هاو. یس په انګلیش کې تاسو ویلی شئ یس. نو نه. نو نه. مین سړي ته وایي. صحیح ده؟ مین سړی. ومن ښځه. ومن ښځه. چیلډ ماشوم. چیلډ ماشوم. هاوس کور. هاوس کور. واټر اوبه. واټر اوبه. فوډ خواړه، یعنی د خوراک شیان. صحیح ده؟ فوډ خواړه. فرینډ ملګری. فرینډ ملګری. لف مینه. لف مینه. ورک کار. ورک کار. سکول ښوونځی، موږ چې ورته سکول وایو. صحیح ده؟ سکول ښوونځی. بک کتاب. بک کتاب. پن قلم. پن قلم. چیر چوکۍ کورسی. چیر چوکۍ. ټیبل میز. ټیبل میز. ډور دروازه. ډور دروازه. وینډو کړکۍ. صحیح ده؟ یوه دروازه وي او بله کړکۍ وي نو کړکۍ ته تاسو ویلی شئ وینډو. صحیح ده؟ کړکۍ. کار موټر ګاډی. صحیح ده؟ کار موټر. روډ سړک. روډ سړک. سیټي ښار. سیټي ښار. کنټري هیواد، مونږ چې ورته ملک وایو. صحیح ده؟ دا زمونږ ملک دی، یعنی دا زمونږه کنټري ده. صحیح ده؟ لینګویج ژبه. لینګویج ژبه. صحیح ده؟ یعنی زمونږ چې کوم ژبه ده، کومې خبرې چې مونږ کوو، لکه مطلب زمونږ ژبه پښتو ده نو دغې دپاره تاسو ویلی شئ لینګویج، یعنی زما لینګویج پښتو ده. صحیح ده؟ بیا چې کومه په خوله کې دا ژبه ده دې ته ټانګ وایي. صحیح ده؟ دغې ته لینګویج نشي ویلی. ښه. ټایم وخت. ټایم وخت. ډے ورځ. ډے ورځ. نایټ شپه. نایټ شپه. مارننګ سهار. مارننګ سهار. ایوننګ ماښام. ایوننګ ماښام. فیملی کورنۍ. فیملی کورنۍ. برادر ورور. برادر ورور. سسټر خور. سسټر خور. فادر پلار. فادر پلار. مدر مور. مدر مور. سن زوی. سن زوی. ډاټر لور. ډاټر لور. هیپی خوشحاله. هیپی خوشحاله. سیډ خپه. سیډ خپه. بیگ لوی غټ، یعنی صحیح ده؟ بیگ لوی. سمال کوچنی وړوکی. سمال کوچنی. فاسٹ تیز. فاسٹ تیز. سلو ورو په قلار. مونږ وایو چې په قلار، یعنی سلو.
صحیح ده. اورو hot ګرم hot ګرم. cool یخ cool یخ. new نوے new نوے. old زوړ old زوړ. good ښه good ښه. bad بد bad بد. beautiful ښکلی beautiful ښکلی. ugly بدرنګ ugly بدرنګ. strong قوي strong قوي. weak کمزور weak کمزور. clean پاک clean پاک. dirty ناولی چټل صحیح ده. dirty ناولی یا تاسو چټل خم ویلی شئ صحیح ده. easy آسان easy آسان. difficult ستونزمن یعنی سخت مشکل ګران صحیح ده. difficult ستونزمن. near نږدې near نږدې. far لري far لري. high لوړ high اوچت یا لوړ صحیح ده. low ټیټ low ټیټ. light رڼا light رڼا. dark تیاره dark تیاره. open خلاص کولاو بیرته open خلاص. close بند صحیح ده یعنی دروازه close که بند یې کړه صحیح ده. right خی right خی یعنی مونږ وایي خی طرف صحیح ده. left چپ یعنی ګس طرف صحیح ده. up پورته up پورته. down ښکته down تاسو باورئ زما د موبایل بیټري ډاون شوه یعنی ښکته شوه صحیح ده. n دننه n دننه. out بهر out بهر. on باندې یعنی په یو سیز باندې صحیح ده. on باندې. under لاندې دا کس د هغه under دی یعنی دا کس د هغه لاندې دی صحیح ده. before مخکې تاسو باورئ چې before زه پلان کې وم ډینګری وم صحیح ده. نو د دې مطلب دا دی چې مخکې زه پلانې وم ډینګری وم ښه. after وروستو after وروستو. inside دننه inside یعنی د کوټې دننه صحیح ده. دغه دننه د پاره تاسو ویلی شئ inside. outside بهر د کوټې نه بهر outside د کور نه بهر outside صحیح ده. here دلته here دلته. there هلته there هلته. now اوس ته اوس څه کوي now اوس. then بیا then خنو بیا then صحیح ده. always تل همیشه always یا همداسې یا تل صحیح ده. never هیڅ کله نه صحیح ده. never هیڅ کله نه. sometimes کله کله sometimes کله کله. often اکثر often اکثر. usually عموما usually عموما مونږ وایو کنه چې زه په عمومي طور داسې یم نو تاسو ویلی شئ usually صحیح ده. rarely ندرتن rarely ندرتن. again بیا again بیا. once یوزل once یوزل. twice دوزل twice دوزل. first
لومړی یعنی اول صحیح ده پست لومړی لاست وروستی اخیرنی چې ورته مونږ وایو صحیح ده لاست وروستی نیکسټ بل نیکسټ بل پریویس مخکینی پریویس مخکینی یعنی تیر صحیح ده ارلی وختی ارلی وختی لیٹ ناوخته لیٹ ناوخته ټوډے نن ټوډے نن ټومارو سبا ټومارو سبا یسټرډے پرون یعنی تیر ورځ صحیح ده یسټرډے پرون ویک اونۍ مونږ چې ورته هفته وایو صحیح ده دې ته وایي ویک صحیح ده مونږ ورته په پښتو کې اونۍ هم وایو منت میاشت منت میاشت ایر کال ایر کال اور سات اور سات منٹ دقیقه یو سات چې ورته مونږ وایو صحیح ده یو منٹ دقیقه سیکنډ ثانیه سیکنډ په پښتو کې ورته ثانیه وایي صحیح ده ډیټ نیټه ډیټ نیټه خو په دې ځای د دې کلاس اختتام کوم دا مونږ سره د تیر کلاس دویمه برخه وه که ژوند وي راځم بس تاسو دپاره د یو بل کلاس سره تر د بل کلاسه پورې د لوی الله په امان والسلام